مخکې څه شعرونه دي مسافرو ته څه چې ټولو پښتنو ته هغه مسافرو ته سپیشلي ډالۍ چې حالات مې ښه نه دي یارانو اوس بیخي د وطن حالات مې ښه نه دي یارانو اوس بیخي د وطن تاله واله کړله زاغانو په سرلي د وطن حالات مې ښه نه دي یارانو اوس بیخي د وطن تاله واله کړله زاغانو په سرلي د وطن چې تورتمونه و ګزار به زما سر له راتلو چې تورتمونه و ګزار به زما سر له راتلو چې رڼایي شوه څوک مې نه مني غازي د وطن چې تورتمونه و ګزار به زما سر له راتلو چې رڼایي شوه څوک مې نه مني غازي د وطن یو دوه شعره نور دي چې کلیوني و خو دې ښار کې خنداګانې ویشو کلیوني و خو دې ښار کې خنداګانې ویشو په ارمانونو جړېدو له خلق نه ورکوو داسې مقام ورکړو چې عمر له یاد وساتي داسې مقام ورکړو چې عمر له یاد وساتي مونږ په زړه کې تنګېدو له خلق نه ورکوو څه شعرونه نور دي چې هغې په ګل وجود کې دومره کاڼی زړه لرلو هغې په ګل وجود کې دومره کاڼی زړه لرلو د چا مجبور په بېوسۍ زړګی نه سوځېدو مونږ که داسې د نفرت تخمونه نه کرلی مونږ که داسې د نفرت تخمونه نه کرلی زمونږ په خاوره به خور شوی سپرلی نه سوځېدو مونږ که داسې د نفرت تخمونه نه کرلی زمونږ په خاوره به خور شوی سپرلی نه سوځېدو د ربي هر حکم منلی او راضي تې رب د ربي هر حکم منلی او راضي تې رب خلیل پسرو لمبو کې هم و ژوندی نه سوځېدو ډېره مننه د ربي هر حکم منلی او راضي تې رب خلیل پسرو لمبو کې هم و ژوندی نه سوځېدو تا که د ژوند څه وسیله ورته پرېښودی وی نو تا که د ژوند څه وسیله ورته پرېښودی وی نو دا ستا خیالي به داسې روغ لیونی نه سوځېدو زه غزل در شریکوم چې په خپل جاګیر مو هم خاني ونه کړه په خپل جاګیر مو هم خاني ونه کړه په ګل وطن کې مو ځواني ونه کړه په خپل جاګیر مو هم خاني ونه کړه په ګل وطن کې مو ځواني ونه کړه ایمان راوړی په هر چا له زړه نه ایمان راوړی په هر چا له زړه نه فیصله چا پې اسماني ونه کړه ایمان راوړی په هر چا له زړه نه فیصله چا پې اسماني ونه کړه ما سرحدونه محدود نه غوښتله ما سرحدونه محدود نه غوښتله ما پکې ځکه ځانځاني ونه کړه ما سرحدونه محدود نه غوښتله ما پکې ځکه ځانځاني ونه کړه په ګفتار ټول د باچا خان پیروکار په ګفتار ټول د باچا خان پیروکار په کردار چا باچا خاني ونه کړه په ګفتار ډېره مننه په ګفتار ټول د باچا خان پیروکار په کردار چا باچا خاني ونه کړه او یو شعر پکې بل دی داسې چې هر چا چې ځان لماني وویستلې هر چا چې ځان لماني وویستلې چا مې د خیال ترجماني ونه کړه هر چا چې ځان لماني وویستلې چا مې د خیال ترجماني ونه کړه خیالي د الله روبر به څنګه یو کېږي خیالي د الله روبر به څنګه یو کېږي خبره چا هم ایماني ونه کړه ډېره مننه خیالي صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه ستاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ شکریه قدرمند اورېدونکو وایي د مینې تس نس خلک په قلم باندې راټول کا د مینې تس نس خلک په قلم باندې راټول کا او د میا ایاس په شعر نن په بازار خبرې کیږي په دې شعر باندې ما میا ایاز احمد لا زما کیمرامین نوید پیدا له اجازت راکړي چې چرته اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ د ژوند په موضوع کې اوسئ پاکستان زنده باد